خدای به تاسو ته ځینې لاره وښایي چې لارې سته تاسې لپاره او کله چې د هغه کلام لولئ تاسې باید په ده پوه سئ چې دا تاسو لپاره دي نه د ځینو ځانګړو مشخصو خاصو خلکو لپاره چې تاسو لپاره دي. په لومړی څپرکي شلم آیت کې وایي چې تاسو ته زه وایم چې دا ځمکه او دلته راځئ دا ځمکه تاسو ته درکړل سوې ده موږ ته یې راکړې ده موسی وایي او تاسو باید لاړ شئ هغه ځمکه چې تاسو ته درکړل سوې ځئ او هغه د مالکیت ترلاسه کړئ او تاسو د خدای پلرونه تاسو ته ویلي چې مه ډارېږئ او بیا تاسو ما ته راغلی او ما ته وویل چې موږ ته اجازه راکړئ چې 11 نفره ولیږو چې هغه ځمکه وڅاري او وګوري چې موږ ته وښایي کومې لار نه لاړ سو او کومو ښارونو نه راسو او داسې راضي کړم او ما 12 نفره پرېښودل او دا هغه 12 نفره دي چې جاسوسان نومل کېږي چې لاړل او ځمکه وګوري او په یقین سره یې وایي چې په 25 آیت کې وایي چې هغوی حاصلخیزه ځمکه راواخیسته او موږ ته یې راوړه او ورته ویل چې دا ښه ځمکه ده او خدای موږ ته راکړې ده ولې اوس تاسو نه سئ کولی هلته لاړ سئ ځکه چې تاسو د خدای د حکم مخالفت عمل وکړه نو اوس وخت نشته چې ټولو باندې وغږېږو مګر وروسته هغوی پرېکړه وکړه چې اوس موږ ځو او خدای ورته ویلی تاسو اوس نسئ تللی دې لپاره چې اوس زه تاسو سره نه یم تاسو په هغه وخت کې تللي چې ما ورته ویلي وه او اوس کله چې هغوی د ژمنې سوې ځمکې په سرحد کې و کله چې خدای تاسو ته ویلي و چې هغه اوس یې وخت ده چې دا ځمکه یې تاسې سي هغوی نااطاعتي وکړه او همدې لپاره هغوی د 30 کالو لپاره د هماغه شاوخوا کې بند وه او ځینې یې هلته مړه سوه او زه نن شپه غواړم تاسو ته یو درس درکړم کله چې خدای وایي چې یو ستونزې سره باید مخامخ سئ کله چې خدای تاسو نه غواړي چې یو شي سره مقابله وکړئ نو هماغه وخت ده چې تاسو باید هغه ستونزې سره مقابله وکړئ او تاسو نه سئ کولی چې په تمه سئ یو ښه وخت راسي او یو تاسې فکر کوئ چې یو ښه وخت راسي او تام چې تاسو زړه کېږي یو کار وکړئ بیا تاسې به وایئ ښه زه اوس ستړی یم بله ورځ به یې وکړم بیا به په ده پوه سئ چې خدای ستړی سوی او نه غواړي نور تاسو دا کار وکړئ موږ باید زده کړو هغه شیان چې خدای موږ ته ښایي او موږ باید هغه جدي ونیسو که تاسو فکر چې خدای تاسو نه غواړي چې تاسو یو بد عادت سره مقابله وکړئ باید وکړئ که تاسو نه خدای غواړي چې یو نفر وبخئ نو باید تاسو یو نفر وبخئ داسې پلمې مه کوئ چې زه نسم کولی څوک وبخښم زه درته یو شی وایم خلکو نه کرکه ډېر سخته ده له دې نه چې وبخئ یې بخښل ډېر اسانه ده د دې په پرتله چې تاسو د کرکې زهر خپل ځان کې وګرځوئ که خدای له تاسو نه غواړي چې یو بد عادت سره مقابله وکړئ نو تاسو باید دا کار وکړئ د لپاره چې هغه شی چې خدای تاسو نه غواړي تاسو هغه کولی سئ او ده ته چرت مه وهئ چې زه دا کار نسم کولی که داسې و خدای تاسو نه دا شی نه غوښته او په دې باور ولرئ د ډېرو کلونو لپاره د پلار لخوا مې جنسي له پلوه ځورېدلم کله چې له کوره وتښتم ما فکر کوه ستونزه نه تښتمه په دې نه پوهېدم چې دا ستونزه ما روان کې راسره مل ده د ما په ماغزو کې و د ما په احساساتو کې و او د ما هره اړیکه یې اغېزې لاندې نیولی وه ما اړیکه خدای سره نورو خلکو سره ملګرو سره مې او هر چا سره د رازونو ساتل سړی ناروغوي کله چې خدای تاسو نه غواړي دا ستونزه حله کړئ باید حله یې کړئ نو ما لومړی واده بریالی نه و او موږ ډېرې ستونزې لرل هغه چلبازه سړی و او هر وخت د نورو ښځو شاته ته او نورو سره یې اړیکه لرله ځکه نو بریالی واده نه و او موږ پس له 5 کالو نه یو ماشوم لره او کله چې هغه بندي سو موږ یو بل نه بیل سو او بیا مې دې ولیده چې د روح القدس په توسط بیا زېږېدلی وه او ما پرون شپه په هکله یې تاسو ته ویلی او هغه دعا کوله چې ښځه پیدا کړي همدې لپاره یې ده ته دعا کوله او هغه چمتو و چې ځمکه ترلاسه کړي هغه کولی سو چې د ایمان په سترګه شیانو ته وګوري هغه د ترلاسه کولو لپاره یې چمتو و ورته یې ووایم او هغه
هغه په دې پوهېده چې هغه نورې اړیکې هغه ته کار نه ورکوي، هغه ته سمې نه دي. او کله چې زه یې باندې ولیدم چې د مور موټر مې پرېنځم او ویښته مې پاس وهلي وه، ورته ښکلې ښکاره سوې وه، شاید سګرټ مې ایسته او همدل پورې زه نه پوهېږم، خو هغه ته ښکلې ښکاره سوی یم. او د هغې له کله چې دا موټر د خلاص کړ غاړه چې ما موټر پرېنځه، بیا ما ورته ویلې د خپل موټر د خپله پرېنځه. او هغه ویل چې دغه وخت چې ما فکر وکړ ته ما ته جوړه سوې یې. نو دا څرګنده ده چې شاید هغه د وخت عقل لاس ورکړی وه او شاید د خدای روح ورته لارښوونه کوله. ما او دیوید په 5 ځل کتلو سره پرېکړه وکړه چې واده کوو، زه دلپاره چې هغه چمتو ورخطا و د کار ته. نو موږ 3 اونۍ بعد واده وکړه او بیا دیوید ما ته وکتله چې څه ستونزه لرئ؟ ما ویل وګوره زه هېڅ ستونزه نه لرم. ما فکر کوم ستونزه نور دي، زه نه پوهېدم چې زه ستونزه لرم. او شاید دا اصلي ستونزه ده چې ته فکر کوې ته ستونزه نه یې. زه یې نه یم چې ته ډار ګرده تلویزیون ته ګورې، او شاید اصلي ستونزه همدغه ده چې ته فکر نه کوې چې ته ستونزه یې. ته فکر کوې زه کانفرانس کې دغه ښکلو خلکو ته غږېږم، ولې زه تا ته ډار ګرده غږېږم. په حقیقت کې زه دا ټولې تا لپاره کوم. پوه شوې؟ ضرور نه ده چې ته پروت اوسېږې او ریموټ واخلې او چینل بدل کړې. که ته دا کار وکړې زه په بل چینل کې به هم یم. که ته وغواړې سبا له ما نه لرې کېدای شې، ولې که بیا تلویزیون بیا وکړو بیا به مه وینې. او نو زه په دې نه پوهېدم چې زه ستونزه لرم. ما او هغه دواړه کلیسا ته تلو، هغه ته خدای ګران وه، ما ته هم خدای ګران وه. ما په عیسی مسیح باور لره او بیا زېږېدلی وم، ولې ما د خپل ستونزو سره مې معامله نه کوله او نه مخ کېدم. یو ورځ چې موږ کلیسا ته تللي وو، د یوې ښځې تسټیموني مې اورېدلی، د هغې داستان لکه ما داستان غوندې. هغه هم د خپل په پلار وې ورباندې تېری کړی چې ډېر ډارونکی داستان وه. هغې د خپل ستونزې بل ډول مبارزه ورسره کوله. هغه لاړه او فاحشه خانې ته تر هغه پورې چې یو ښه او روحاني سړی یې ولیده او د خپل په ژوند یو کتاب ولیکه. او ډیوید ما ته هغه کتاب واخیسته ځکه چې تر اوسه هغه یې ما په ستونزه پوهېده، ما خپل ستونزه مې هغه ته شریکه کړې وه. او هغه کتاب ما ته راکړه او بل سهار باندې زه جګه سومه او پیل مې وکړه چې هغه ولولم. او هغه ډول چې هغې د خپل کیسه لیکلې وه چې د هغه پلار هغه څنګه ځورولی وه، همداسې ما ته ښکارېده لکه ما باندې چې کړې وه. د ما په روح باندې ډېر درد راغلی وه، همده لپاره ولې زه پرې نه غږېدم. ما دا کتاب ایسته ورکړ او مې ویلې هېڅکله به نور دا کتاب ونه لولم. او بیا ما واورېده چې روح المقدس ما ته ویلی چې دا یې وخت ده، وخت ده. شاید تاسو چې نن دلته خبرې اورئ یا تلویزیون نه دا خپرونه کړئ یا وروسته له سی ډي نه یې اورئ، وخت ده. وخت را رسېدلی ده چې د یوه غره شاته د ګرځېدو ودروئ، نور مه ملامتوئ او د خپل وروسته ته مه ګورئ چې هېڅ لیدلوری راتلونکي ته نه لرئ. پرېږدئ چې یو شی په څرګند درته ووایم، دا چې تاسو پخوا ژوند کې چې تېر سوي ده، څومره ستونزو نه تېر سوي یاستئ، دا مهم نه ده او تاسو راتلونکی نسي کنټرولولی چې تاسو یو ښه راتلونکی ولرئ. یوه بله غلطه عقیده چې خلک اکثره لري دا ده چې باید یو بل څوک ماته دا کار وکړي. نن موږ ورته وایو د ماغزه عقیده. یو بل څوک باید دغه ستونزې ته چې جوړه سوې ده رانه پام ونیسي. یو بل څوک باید داسې وکړي، نه زه، یو بل څوک. ده ته وایي بې مسؤلیتي. او آیا په نړۍ کې اوس دا یوه ستونزه ده؟ اوس وخت را رسېدلی ده چې مسؤلیت ومنو. تاسو په هغه شیان چې په تاسو پوه کړئ تاسو ملامتي نه ده. و داسې ده تاسو ملامتي نه ده، هغه شی چې په ما پوه کړئ ما ملامتي نه ده، ولې عکس العمل مې ما مسؤلیت ده. هغه ډول چې تاسو ورسره معامله کوئ تاسو مسؤلیت ده. و نو
دا ما ستونزه نه وه چې پلار مې زه د جنسي پلوه ځورولمه. ما ستونزه نه وه. ما مسؤلیت هم نه وه. ولې دا د ما مسؤلیت و چې د خدای کلام واورم چې ما له بې باور لرم او د دې په ځای چې ځان ته خفه اوسېږم او تېر وخت ته وګورم او نورو سره بد رفتار وکړم، نو اوس دا د ما مسؤلیت و. د دې په ځای چې زه په تمه سم یو چا ته چې مودا را پیدا سي او معجزه‌ای ما سره مرسته وکړي، زه باید زده کړم چې د خدای اطاعت وکړم او هر څه هغه غواړي هغه وکړم. په انجیل په متی 26 کې وایي چې تاسو خوښ سوي یاستئ. ډېرو باندې به غږ سوی که غوره سوي وه. زه په دې عقیده یم په ډېرو باندې غږ سوی ده چې ښه کارونه وکړي. زه عقیده لرم چې خلک باید عیسویانو ته حیران پاتې سي. داسې فکر کوم. زه فکر کوم موږ باید د نړۍ اتلان اوسو. خلک اتلانو ته اړتیا لري. هغوی اړتیا لري چې یو چا نه زده کړي. هغوی اړتیا لري چې یو څوک هغوی ته سمه لاره وښیي. هر کوچنی ماشوم خوښوي چې د اتلانو رول ولوبوي. د ما دوه لمسیانه دي چې د اتلانو سوپرکاستیو لري. اوس زه هم لرم او زه غواړم هغوی سره دا لوبه وکړم. زه یو غټ اتل مانند ټایپ لرم چې شاته یې رڼایي م ښکاري. که موږ نړۍ ته وړاندې کړو یوه بیلګه د عیسی مسیح، هغوی به وهڅول سي او هیله به پیدا کړي. ډېرو باندې غږ سوی ده او انتخاب سوي دي چې ښه کارونه وکړي، ولې ځینې یې دا مني د لپاره چې مسؤلیت ځینې خلک مني. په ټاکل کېدو باندې شی پای ته نه رسېږي، هلته کار پیلېږي. لومړی انتخابېږي، بیا کار راځي، بیا باید قرباني ورکړل سي، بیا باید ماته ونه منئ، بیا باید همداسې دوام ورکوي. ډېرو باندې غږ سوی ده چې ښه کارونه وکړي، ولې موږ غلطه عقیدې لرو د هغه شیانو په وړاندې چې خدای موږ نه غوښتلي دي. ټولو ته یو شان فرصت ورکول سوی ده. ټول دا واک لري او چې خدای هغوی ته ورکړی نه، ولې ټول چمتو نه دي چې خپل برخه اجرا کړي. یو شی چې موږ استازیتوب یې نسي کولی چې ولې زه ښه پکې ښه استازیتوب کولی سم، هغه د شخصي مسؤلیتونه دي. آمین. اوس په جوشوا لومړی څپرکی کې له لومړی تر 3 آیت پورې او هغه ډېر شیان چې زه نن په هکله یې غږېږم په دې کتاب کې پیدا کولی سئ. دا 18 څپرکی ده د عقیدې او مغزو په اړه دی. او بل څوک راته وایي زه نه غواړم مسؤلیت ومنم. او د جوشوا لومړی څپرکی له لومړی تر 3 آیات نه موږ ګورو وروسته د موسی له مرګ نه چې د خدای خدمتکار و، خدای جاشوا ته چې د نن یا نه د خدای خدمتکار زوی ووایي موسی د ما خدمتکار مړ سوی ده. ښه، دا نه یو په زړه پورې جمله ده. ځکه که تاسو په دې پوهېدئ چې مخکې له ده نه چې شوي دي او خدای څه وایي چې او جاشوا هم په ده باندې پوهېده چې موسی مړ سوی ده، نو د 10 ورځې لپاره به دوی به همداسې بوخت وه. نو بیا ولې دومره وخت راسي او بیا ووایي چې موسی مړ سوی؟ د ده لپاره دلته یو شی نغښتل سوي دي په دې جمله کې، ولې په دې کاغذي پاڼو کې چاپ سوي نه دي. ولې چې نغښتل سوي دي دا ده چې اوس وخت را رسېدلی ده چې نوي مسؤلیتونه ومنئ تاسو. ځکه چې موسی د اسرائیلیانو لپاره ډېر کارونه وکړه، حتی د هغوی لپاره توبه وغوښته. هغوی حتی د خپل ګناهګانو لپاره هم توبه نه کوله او د هغوی د ګناهګانو لپاره موسی بته وه او دعاګانې یې کولې خدای ته چې هغوی مړه نه کړي. او زه فکر کوم نن شپه موږ باید په ده پوه سو، نن شپه چې هغه کارونه هم چې د پخوا په طریقه کوله هغه مړه دي او دا نوې ورځ ده. اوس خدای وایي چې وخت را رسېدلی ده چې شیانو سره مقابله وکړئ او وخت را رسېدلی چې نوي مسؤلیتونه ومنئ او وخت را رسېدلی ده چې شیان شاته مه غورځوئ چې ښه وخت را ورسېږي. اوس وخت ده. آمین.
له تاسو نه څو نفره نه غواړئ چې د یوه غره شاته وګرځېږئ او را وګرځېږئ. اوس که نه غواړئ داسې وکړئ نو اوس وخت دا ده چې ورسره مقابله وکړئ. یوازینۍ لاره دا ده چې ورسره مخامخ سئ. وام ورېده؟ یوازینۍ لاره دا ده چې ورسره مخامخ سئ. موسی مړ سوی ده، په دې معنی ده یعنې جګ سه او مخ په وړاندې ځه او اوس پاڅېږئ او دا ځمکه ترلاسه کړه، دا ځمکه چې تاسو ته درکوم او اسرائیلیانو ته او ګرانده ده او په هر هغه برخه چې تاسو ګرځېدلی سئ او تجارت کولی سئ هغه ما وخته تاسو ته درکړې ده. واو! آیا څوک پوهېږي چې دا څه معنا؟ دلته ډېر شیان دي ما ته راکړل سوي دي چې زه کولی سم د ایمان په سترګه ورته وګورم، مګر زه یې ترلاسه کولی نه سم او د ژمنې سوې په سرحد کې ولاړه یم هر سهار د لپاره چې راته سخته ښکاري. خدای وخته بیه یې ورکړې ده د خپل د زوی د وینې په بیه او دا ځمکه یې موږ ته اخیستې ده او موږ ته ویلي دي چې زه دا ځمکه تاسو واخلئ، اوس یې ترلاسه کړئ ځکه چې ما وخته تاسو ته اخیستې ده. آمین. زه نسم کولی هلته ودرېږم ووایم یو بل څوک یې باید ما ته وکړي. زه نسم کولی د لپاره دعا وکړم. ته کولی سې دعا وکړې، ولې هر وخت چې ته دعا کوې پوهېږې چې خدای یو لار درته ښایي چې ته باید وکړې. پرېږده چې بیا درته وایم ځینې وخت چې تاسې دعا کوئ خدای تاسو ته یو شی ښایي چې باید یې وکړئ، ولې بیا موږ بیا دعا کوو چې خدای بله لاره وښایي او بیا تاسو دعا کوئ ولې خدایه زه دومره خفه یم زه داسې خوشحالي نه لرم او به یودم پیاد راځم چې تاسو یو بل چا سره ډېر بد رفتار کړی ده او خدای تاسو ته وایي او تاسو باید لاړ سئ او هغه نفر نه بخښنه وغواړئ. کله چې دعا کوئ خدای لاره درته ښایي. انجیل وایي پای ته یې وګورئ. که چند تاسو کوم مشر ونه لرئ سر پورې چې تاسو وڅاري، زیارکښ اوسېږئ، خپل کار وکړئ. ما هغه کسان خوښ کړي چې خپله سم کارونه کوي پرته له دې نه چې نور څوک یې مجبور کړي چې سم کار نه وکړي. آیا تاسو ځان کنټرولولی سئ؟ آیا تاسو خپل هم کار کوئ یا که څوک شاته هم اوسېږي کار کوئ، که څوک ونه سېږي تاسو کار نه کوئ څو چې څوک مجبور نه کړي. ما یو ورور لره چې هغه هم همداسې د لپاره داسې ویم چې هغه اوس نړۍ کې نشته. ما یوازینی ورور و او 10 کاله ما نه کوچنی و. په ډېر تنکي ځواني کې یې د ده لپاره چې موږ ستونزې لرلې، کله چې 11 کلن و پوځ کې ګډون وکړ او د ویتنام جنګ ته لاړ او مواد ته هم روږدی و. هغه هېڅ وخت ښه نه سو. موږ ډېر هڅه وکړه او ډېر وخت لپاره ما او دوی سره ژوند کوو. هر وخت چې ما پاڅاوه چې کار ته لاړ سي ته پرته هغه نه ته او ته هغه وخته چې ما بایلې چې وکړه هغه به یې کول که موږ کېناستو ما انجیل به میله هغه به هم کېناسته موږ سره به انجیل ویلې. مګر هر کله چې هغه یوازې پاتې کېده خپله یې ځان نه کار نشي کولی، عادي کېده او له ډېر خفګان سره ما ورور چې کولی سو د دې برخه اوسېږي نړۍ کې سفر وکړي او نور سره مرسته وکړي، مړ سو یوازې په توګه په لاس انجلس کې 3 کاله وړاندې د کریسمس په وخت کې. دا مهم نه ده چې کورنۍ د څوک ده، یوازې د ده لپاره چې د تا خور د تلویزیون چې موعظه کوونکې ده او نړۍ کې خلکو ته مرسته کوي دا د هغه اعمالو کې نه حسابېږي. هغه باید زده کړي چې خپل مسؤلیتونه ونیي. داسې نه کېږي چې تا مور و پلار چې دي هر څوک باید خپله عقیده او باورونه خپله جوړ کړي. آمین. بل څوک یې تاسو ته نسي کولی. اوس وخت رسېدلی چې ته پیل کړه او د خپل په پښو ودرېږې. ووایه زه هغه ځمکه ترلاسه کوم چې عیسی مسیح هغه څوک اوسېږم چې عیسی مسیح ځان یې ورکړه چې هغه نفر هغه شی ترلاسه کړي.
چې ما ته راکړي. ډېر فوق العاده شیان شته د خدای په کلام کې. موږ ته زده کوي چې هغه شی غواړو چې خدای راکوي او موږ نسو کولی چې یو بل څوک موږ ته موږ کار وکړي. خوشحاله خلک فعاله خلک دي په نړۍ کې. په رښتیا سره زه وخت نه پیدا کوم چې خپل ستونزو ته چرت ولمه. که زه دا اوس کښېنم چې چرت ولم چې ما ستونزې دي، دا اوس لس شیه تاسو ته یېدلی سم، زه نه غواړم دکې ځان بوخت کړم. خدای ما ته وایي چې د خلکو ته پام ونیسئ او نور کارونه وکړئ، نورو انسانانو ته مرسته ورسوئ. پوهېږئ ما ته چې په زړه پورې ده. ځینې وخت زه دا فکر کوم زه خپله مې دومره وس نه لرم چې خپل ستونزې حله کړمه، ولې فکر کوم دا خدای ما ته واک راکوي، پوه کوي مې چې لاړه سمه نورو ستونزه حله کړمه. زه فکر کوم دا د خدای کار ده. کله چې تاسو خپله ستونزه لرئ ولې ځان سره مرسته نسئ کولی، ولې نور سره مرسته کوئ، خدای تاسو ته برکت راوړي. ژوند ډېر ستونزمن ده. ډېر ستونزمن ده. ډېر. زه ډېره ستړې شوم چې خلکو نه دا اورمه چې بخښل راته سخته دي او هر شی ما ته اسانه که د لپاره چې زه سختي منلی نه سمه. داسې نه کېږي. 13 څپرکی 11 آیت: دا حکم چې تاسو باندې سوی دومره سخته نه ده چې تاسو عملي کړئ. دومره سخته نه ده. دا حکم چې تاسو ته کوم دومره سخته نه ده. تاسو ته کولی سئ نن شپه ووایئ چې هر شی چې خدای ما نه غواړي چې وکړم زه یې کولی سمه. وګورئ تاسو نه ځینې هېڅ نه غواړي چې دا تکرار کړي. ټول باید ووایي چې هر چې خدای ما نه غواړي زه هغه کومه. د خدای شتون سره چې سخته نه دي. هر شی آسانه دي خدای سره. مګر شیطان تاسو په غاښو کې پس پس کوي او هڅه کوي چې غلط فکرونه تاسو مغزو کې کېږدي. دا هېڅ بدلون نه کوي. هېڅ وخت بدلون نه راځي. هېڅ وخت. تاسو یې باید هېر کړئ. تاسو کې هېڅ بدلون نه راځي او دا هغه وخت ده چې تاسو یې زه ما ته نه منمه. زده کړئ چې ووایئ زه ما ته نه منمه. تاسو بل هېڅ لاره نه لرئ پرته له دې نه چې همده کار ته فشار ورکړئ. بل چې کولی سئ. جان ویسلي یو فوق العاده ښه جان ویسلي چې موږ ډېر د هغه په اړه اورېدلی دي. هلته زه د هغه له یادداشتونو نه تاسو ته وایم. شنبه لومړی د مې یو چېرته یې موعظه کوله او ورته یې چې نورو ته رانسئ. یکشنبه مازدیګر د مې 5 په جانسن کې چې موعظه کوله ورته یې ووځه. یکشنبه 12 د مې په سهار کې پریچستن کې موعظه کوله ورته یې رانسلته. یکشنبه د مې 19 یوې کلیسا کې موعظه کوله او ورته هغوی میټینګ وښوته. دا یې ویسته غزینه. د یکشنبه مازدیګر په 19 د مې کې په سړک کې موعظه کوله غزینه یې ویسته. یکشنبه سهار د مې 26 په میو کې موعظه کوله چې بوغ شاته تعقیب وه. حتی به ورپسې منډې وهلی. یکشنبه د جون 2 یو د ښار څنډه کې موعظه کوله غزینه هم وشړل شو. په هماغه ورځ د جون 2 یکشنبه په مازدیګر کې په یو ځای کې موعظه کوله 10,000 خلک ورته راغله. ونه د چی لپاره؟ د لپاره چې هغه ویلې چې زه دوام ورکوم موعظه کولو ته. تاسو ما نه سئ درولی. نه مې سي کولی ما ته راکوئ. ما ته زه یو شی وایم د تایید لپاره چې په انجیل کې په دې اړه ډېر غږېدل سوي دي. په دې عقیده یم چې نه شیطان نه لرې اوسېږئ. دا مهم نه ده چې تاسو څه ډول ستونزو سره تېرېږئ. تاسو بریالیتوب لاسته راوړی سئ که هسې چې خدای تاسو نه غواړي فکر وکړئ.